محترم ورور سید احمد عادل صاحب د ایران اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وای د سهار جمعات چې ولاړ وي آیا زه هلته سنت کولی سم که یا؟ ځکه د امام قرات اورم، د دې قرات اوریدل واجب دي که یا؟ محترم وروره ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې ووایو چې د قرات اوریدل خو هلته واجب دي چې څوک اقتدا په امام پسې وکړي. تر اوسه چې تا اقتدا په امام پسې نه ده کړې او خپل ځان ته لمونځ کوې، سنت کوې، نو په دغه حالت کې د قرات اوریدل واجب نه دي. خو بیا هم سنت طریقه دا ده چې یو څوک د سهار سنت په کور کې وکړي. خو که چیرې یې کور ته نه وکړه، مسجد ته ولاړی او امام په جماعت باندې ودرېدی، د ده دا ګمان و چې دوم رکات نیولی سم، نو سنت دې وکړي ولو که د امام قرات هلته اوري. او که دا ګمان و چې دوم رکات هم راڅه تېرېږي، که زه سنت کوم نو بیا دې سنت پرېږدي، لمونځ دې په جماعت ورسره وکړي. دوم وار بیا د سنتو راګرځول هم نسته ورباندې. والله اعلم بالصواب.